سلامونه ګرانو دوستانو دا رپورټ زه تاسو ته د کریپټو کرنسي د مارکیټ په هکله چې مهمو کرنسیانو باندې ما نن مطالعه وکړه، معلومات مې راغونډ کړه، نو هغه تاسو سره زه شیر کوم. ګرانو دوستانو که تاسو دا رپورټ غور سره واورئ نو دا تاسو لپاره ډیر زیات فایده کوي. او په تیرو کې هم ما چې کوم ویډیوګانې جوړ کړي، نن نه تقریبا کال مخکې ما به د شیبا اینو په هکله ډیر زیات معلوماتونه تاسو له درکړي دي. هغه ویډیوګانې زما په یوټیوب کې شته، تاسو هلته که لاړ شئ وګورئ نو هغه خبرې اوس یو کال پس تقریبا صحیح ثابتېږي او مونږ ګورو چې کرپټو مارکیټ دا ورځ دوه کې ډیر زیات خوځېدلی دی. ګران دوستانو، اول به زه د دې رپورټ په شروع کې د شیبا اینو په هکله به زه تاسو ته رپورټ درکړم چې د شیبا اینو لوی سرمایه ګزاران چې هغې ته ویلز وایي، هغوی ډیر زیات شیبا اینو انتقالوي د یو اکسچینج نه بل اکسچینج ته. ګرانو دوستانو، د شیبا اینو ناګهانه یو ځل مارکیټ ختل، د دې دا مطلب شو چې دوی د بون بون په نوم باندې یو ټوکن لري چې هغه په خپل سیستم کې، یعنی د شیبا اینو ټولنه، دوی دا کوشش کوي چې دلته د ډیر زیات شیبا اینو وسوځي، ختم کړي. او دا مارکیټ تقریبا اوس چې هر 40 غنټو کې وګورئ نو هغوی په 10 میلیونو 40 میلیونو نه برابره ټوکنې چې په میلیاردونو کېږي دا دوی اخلي او خرڅوي. نو شیبا اینو هم د سیستم چې دی دا د ایتھیریم په ایکوسیستم جوړ شوی دی او دلته دا ښکاره کیږي چې د ایتھیریم ایکوسیستم ډیر زیات مرسته کوي دغه لپاره، شیبا اینو لپاره، چې شیبا اینو بیا په خپل ایکوسیستم کې مختلف ټوکنې لري او هغوی ورچوال ریالټي که تاسو وګورئ په وګمي ټمپل باندې، تاسو ټمپل په نوم باندې، یا که تاسو مختلفو نورو شیبا اینو میټاورس شوکیسونه وګورئ یا ډاج کوین سره چې کوم په کمپټیشن کې روان دی نو دا وګورئ. داسې ویل کېږي چې په نوم د ساوث ویسټ اس دبلیو په نوم فیسټیوال کېږي په ټکساس کې په امریکا کې. نو دلته به دوی د خلکو ته ښیي چې شیبا اینو پلانونه د شیبا اینو بون او یا د شیب آرمي په نوم چې کوم خلک دلته دوی کرپټو کرنسیانې اخلي نو دوی څه پلانونه لري. نو نن د دې رپورټ په شروع کې ما تاسو ته د څه نور زما بل خبر هم د بیټکوین، د سولونا بیټکوین او پوکو ډاټ په هکله په همدې رپورټ کې زه خبرې کوم. خو اول چونکې ما تاسو ته ویل چې شیبا اینو پلان لري چې یو شیبا سواپ په نوم د بون چې هغه افیشل ورچوال اسټ دی، یعنی سرمایه ده چې هغه بلاک چین سره هغه اسوسییټ کیږي، یو ځای کیږي او دا د هم یو باینانس چې هغه د کرپټو کرنسي ډیر زیات لوی اکسچینج دی، هلته په ټریلیونونو شیبا اینو ټوکن چې دی نو یو ځای نه بل ځای له انتقال کیږي. نو دا یو ډیر زیات ښه خبر ده چې شیبا اینو هم قیمت که دې ټیم کې تاسو وګورئ 0.0022 دی چې په تیر 40 غنټو کې د 668.322 میلیونه دا ډالر مارکیټ کې ټریډ شوی دی، چې دا ښیي چې د شیبا اینو قیمت چې دی نو هغه 9.2% په تیرو 40 غنټو کې، چې آلموست 24% چې هغه 40% په لاست 7 ډیز کې تیرو 2 ورځو کې مارکیټ کیپ د دې چې دی هغه 5.655 یعنی 15.655 بلیونه دی. نو ګران دوستانو، د دې رپورټ په شروع کې ما تاسو ته د شیبا اینو په هکله دا رپورټ ځکه جوړ کړ چې د شیبا اینو لوی سرمایداران چې دي که هغه کسټوډین نه اخلي که اکسچینج نه اخلي، ډیر زیات شیبا اینو انتقالګي لګیا دي او دا هم یو ښه خبر ده چې شیبا اینو امپروف کیږي. ګران دوستانو، لکه څنګه چې د شیبا اینو رپورټ ما تاسو ته درکړه، د سولونا په هکله زه تاسو ته رپورټ درکړم چې سولونا مارکیټ 40% خوځېدلی دی، بهتر شوی دی، بولش دی او د مارکیټ رپورټ په مطابق لینډسکیپ د دې چې دی اوس ډیر زیات صحیح روان ده، ریکوري کیږي او سولونا قیمت چې دی د مارکیټ کې اوس $20 نه بره کیږي او دا 40% یو ډیر لوی دغه د په تیرو 40 غنټو کې چې د هغه مارکیټ کې دغه کړی دی. ایون دوی دا وایي چې د مټیک یا پولیګان نام سرپاس شوی دی، مارکیټ ډیر ښه روان دی چې زه په پولیګان باندې هم زه تاسو سره خبرې کوم. ګران دوستانو، خو به هر حال زه به تاسو ته دا وایم چې په موجوده وخت کې
د دې ټریډ په یو سلونه چې دی سول چې دی دا په 23.50 15 بخښنه غواړم ډالر دا 23.15 ډالر یعنی نږدې 40 ډالر ته په تیر 40 غنټو کې دا د 2 میلیارډو نه زیات والیوم د سولونا ټریډ شوی دی چې د ټول مارکیټ کیپ تقریبا اوس د خی چې 9 میلیارډ ډالر ته نږدې کیږي 200 میلیونه کم 9 میلیارډ ډالر که تاسو وګورئ د سولونا چارت مارکیټ کې دا ډیر زیات ښکته روانو لکه غیر یقیني وو ولټایل او انسرټینټي وو بهرحال سولونا چې دی اوس خپل ځان بیا یو ځل مطرح کړ چې مارکیټ کې دا تاسو کتیر کال 2022 وګورئ نو دغه مارکیټ چې 0% غورځېدلی او د اف ټي ایکس کرایسس نه پس پروسه کال هم مشکلاتو خو اوس فلال د اف ټي ایکس د خرابېدو نه پس مارکیټ کې سولونا 0% د غورځېدلی دی او راتلونکي 40 غنټو کې هم د پیشبینی کیږي چې مارکیټ به 12% نورم مخکې ځي او دغه سه د $12 نه دا روان شو لاړ $23 ته چې اته یا نه نیم ډالر د ډیر زیات شی دی چې د سولونا په مارکیټ کې دا بولش روان دی د ټیم کې مارکیټ صحیح روان دی او پوسیبل ده چې دسمبر راتلونکي کال پورې دا هم لکه څنګه چې د راتلونکي د دې کال اخره پورې څنګه چې بیت کوین پیشبینی شوی چې دغه پاک لازم معلومات در کوم یو مشهور کرپټودان یا هغه دغه انالیست ریپورت ورکړي نو دا وایي چې سولونا هم ډیر زیات خروان کېدی شي چې په 2023 کې د پیشبینیانه چې دی نو دا خی چې دا $80 ته هم مخکې زی هم داسې 2023 کال چې راځي نو دا به $80 او $80 ته پراتلونکي یو کال کې یعنی دا به د خی چې سولونا برته چې دی دا 67 یا 68 ډالر به دا ټچ کوي مارکیټ کې نو ریګارډلس چې پرایس پریډکشن سولونا دی سم وی خو سولونا چونکه دا د ایتھیریم په بلاک چین باندې جوړیږي نو دا ډیر زیات یو مهم رول لوبولی شي او د دې فیوچریسټک دی نو دوستانو تاسو په سولونا باندې هم نظر ساتئ شي ګران دوستانو دغه چې څنګه په شیباینو په سولونا باندې ما ریپورت جوړ کو یو یوټیوبر دی چې بن آرمسترونګ نومیږي هغه بیت بای په نوم باندې یوټیوب لري که تاسو دغه یوټیوب چک ډیر مشهور دی هغه دا پیشبینی کړی پریډکشن کړی چې بیت کوین 2023 کې دا 25000 نه تر $30000 پورې دا پوسیبل ده او بیا 2024 کې پوسیبل چې آل ټایم های هټ کی هغه $70000 ته لوړ شي او بیت کوین د انسرټینټی یا ولټیلیټی مارکیټ خو ډیر زیاتو د یوکرين جنگ یا د چاینیز کووډ 19 کوم مسایل دی خو بهر حال دی وخت کې د ښکار کیږي چې بیت کوین پیشبینی سنټیمنت د دې دا بولش د دې ټیم کې او دا بیت کوین د تیر کال دسمبر نوومبر دسمبر دا 15 16 17000 کې بدا دغه کېده خو فلال څنګه چې جنوري 2023 راغی نو د دې پرایس اوس 18019 ته شو بیا 20000 شو 20000 نه $920 ته شو چې نن سنډي 15 جنوري د مارکیټ لګونه ښکته کیږي نو سبا منډه دا بیا ګورو چې مارکیټ څنګه کیږي خو فلال بولش دی مارکیټ ډیر صحیح روان دی د تیر کال چې 2022 نو غو 15000 کې اوس فلال مارکیټ ډیر زیات بولش دی ګران دوستانو لکه څنګه چې بیت کوین 0.0 نه برو خطه د سپوکو ډاټ هم مارکیټ کې دا خېچ د $15 نه $5.94 دی چې دا پوسیبل $6 ټچ کی او د په تیر 40 غنټو کې د دې 12% د بولش مارکیټ او په ویک ټول کې 33% د خطلې دی دغه سه د دې کوم ریپورت چې راخکاره کیږي هغه د دې وجنه چې د پوزټیو کنزیومر پرایس انډیکس چې سی پی آی ډیټا دی دا ډیر زیات د تیر پنځشنبه او جمعې ورځ او شنبه خي چې د مارکیټ کې ډیر خدای اوس خو یک شنبه ده راځي چې وګورو چې د دوشنبه پر ورځ مارکیټ په دغه کې څنګه وي په د کرپټو کرنسي خصوصا د پوکا ډاټ نو ډاټ هم ځان ثابته کړ چې
یو مهم ارز ډیجیټل دی هغه ځکه چې ډاټ هم په مارکیټ کې پولیګان چې دی کنه دا رینک نمبر 4 دی 4 نمبر باندې دا رینک کیږي نو چې دا په ټي وی ال کې که تاسو وګورئ نو دا په 5% ایکسچینج په 13 ورځو کې شوی دی ډیر زیات فرق کوي نو راځي چې وګورو چې پوکو ډاټ هم څنګه نور مونږ ته تلی شي کنه همداسې تیزی سره خطی شي کنه فلال خو مارکیټ بد نه دی سموده کیږي چې مارکیټ ډیر خو بیا خراب شو بیا ښه شو اوس بیا ډیر صحیح روان دی نو د پوکو ډاټ هم دا پیش بینی کیږي چې ممکن په ډاټ چې دی د $7 ته $7 ټچ کی نو انویسټرز چې دی لکه څنګه چې په بیټ کوین سولونا شیبا کې اخته دي داسې په ډاټس کې هم دوی انټرسټډ دي ډیر زیات مننه دوستانو